د ټولنیز تړون نظر د دولت د ارتقا په هکله یعنی سوشل کنټریکټ تیوري ان د اوریجن اف سټیټ د ټولنیز تړون نظر له مخه په پیل کې انسان د فطرت په حالت کې یعنی سټیټ اف نیچر د قدرت د قانون لاندې ژوند کولو دوی حکومت نه لرلو او د دوی تنظیمولو لپاره هیڅ قانون شتون نه لرلو په ټولنه کې مشکلاتو او ظلم شتون لرلو د دغو ستونزو څخه د خلاصولو لپاره دوی دوه موافقتنامې لاسلیک کړلې. اول پیکټوم یونینیس یعنی د اتحادیې تړون. دویم پیکټوم سبجیکشنیس د رعایا کېدو تړون. د اتحادیې په لومړي تړون کې خلکو د خپل ژوند او ملکیت ساتنه وکړه. په پایله کې یوه ټولنه منځته راغله چې خلک یو بل ته درناوی کوي او په سوله او همغږۍ کې ژوند کوي. د رعایا جوړېدو په دویم تړون کې خلک سره یوځای شول او ژمنه یې وکړه چې د یوې واکمنۍ اطاعت وکړي او خپله ازادي او حق دې واکمن ته په نیم یا په ټول صورت کې تسلیم کړي. هغه واک یعنی اتاریټي د هر چا د ژوند او مال ساتنه او تر یو حد د ازادۍ ساتنه یقیني کړه. په دې توګه دوی په اجتماعي صورت کې د هغه ټولو حقوقو تیر شول چې دوی به د قدرت د قانون لاندې د ژوند په دوره کې د یو بل په مقابل کې لرل. د دې لپاره اړینه وه چې یو کس یا جرګې ته دا واک ورکړي چې د لومړی تړون پلی کړي. په بل عبارت د فطرت حالت څخه وتل یقیني کولو لپاره دواړو ته اړینه وه یعنی واکمن ته او چې په چا واکمني کوي چې د ګډو قوانینو لاندې ژوند کولو ته رضا شي او د ټولنیز تړون او هغه قوانین چې دا تړون جوړوي د عملي کولو لپاره میکانیزم جوړ کړي. په دې توګه د دوه موافقتنامې نه مخه واک یا حکومت یا حاکمیت یا دولت راغی. یعنی مقصد د دوه چې کوم تړونونه اول د وګړو په منځ کې خپل او بیا د وګړو او د باچا په منځ کې وشول د دې دوه موافقتنامو د لارې له مخه واک یا حکومت یا حاکمیت یا دولت مخې ته راغی. د ټولنیز تړون نظرونه د مرام له مخه سره توپیر لري. ځینې هڅه کوي چې د واکمن اختیار خوندي کړي او نور بیا د واکمن بېکچې واک څخه د انسانانو د حق خوندي کولو هڅې کوي. په دې هکله د سوشل کنټریکټ تیوري یا د ټولنیز تړون د نظر درې غټ فیلسوفان نومونه مخې ته راځي چې اول یې تامس هابس دی. د تامس هابس په وینا د فطرت حال یعنی د سټیټ اف نیچر هغه و چې د سم او ناسم د پلي کېدو وړ معیار پکې شتون نه لرلو. هر چا هغه څه ترلاسه کول چې وس به یې و یعنی چې څوک به زورور و د هغه به منل کېدله. د انسان ژوند یوازې بېوزله بېرحمه او لنډ و. د فطرت حالت د جنګ حالت و کوم چې یوازې پای ته رسېدلی شه که چیرې خلک خپله ازادي د ټولنیز تړون د موافقتنامې د لاندې د یو خپلواک لاس ته وسپاري چې هغه به د دې تړون وروسته ټولواک وي په دې شرط چې د هغو ژوند به خوندي ساتي. دویم جان لاک د هابس سره په دې هکله اختلاف لري او هغه دا انګیري چې د قدرت یا د فطرت د قانون لاندې هم د ژوند او مال حق منل شوی و. لاک استدلال کوي چې د ملکي حکومت منل د ټولنیز تړون له مخه هلته ضروري دي چې د وګړو سره
د ذاتی مال یعنی د ملکیت ساتنه یقیني کړي. که واکمن دا شرطونه ونه مني نو د هغه د واک څخه لرې کول مناسب کار دی. دریم، روسو. د روسو په خیال د فطرت په حالت کې انسان جنګونه نه خوښول، که څه هم د دلیل په ځواک او د اخلاقیاتو او ذمهوارو په احساس کې پرمختللی نه و. کله چې خلکو د انفرادي عمل په ځای اجتماعي ساتنه ته تسلیم شول او قانون او حکومت یې جوړ کړو، دوی بیا د اخلاقي او مدني مسؤلیت احساس ترلاسه کړو. د دې لپاره چې خپل اخلاقي جواز وساتي نو حکومت باید د خلکو رضایت په نظر کې وساتي. مننه د خان شهید لایبرري یوټیوب چینل سره د همکارۍ.